چمن کې د پلمیټو جوړونې فابریکه په دغه فابریکه کې 14 کارکوونکي په کار بوخت دي. دلته د ورځې څه باندې 40 بوجۍ پلمیټ یا شیریني تولیدیږي. پلمیټ د پخې بورې څخه د بیلابیلو اوسپنیزو ماشینونو په مټ جوړیږي. د جوړونې د پروسې وروسته دغه پلمیټ د چمن ښار او شاوخوا سیمو ته د پلورلو په موخه لیږل کیږي. دا موږ برابر دیګو ته اول د واره وراچو یو پارسل ودیګ ته بیا راځي پر رادیټر چپه کېږي هلته ټنډه کېږي بیا راځي دا مشینانو ته تر مشینانو وځي بیا په دا ډول کې پسې وچېږي د هغه بعد یې دلته ایږدو چې ټنډه سي باره بیا پارسلان ته وراچو واستوو بازار. د پلمیټو جوړونې د دغه فابریکې مالک د ننویسل سره د خبرو پر مهال وویل دوی د تیرو 4 کلونو څخه دغه فابریکه په نسته امکاناتو کې روانه ساتلې. هغه له دولته وغوښتل حکومت دوی ته د برېښنا یا ګازو امکانات برابر کړي تر څو دوی وکولی سي په یاده فابریکه کې د شیرین جوړونې کار همداسې روان وساتي. حکومت څنګه دا مطالبه ده نه ګیس لرو نه بجلي لرو هېڅ شی نه لرو په جنریټرانو چلو په ډیزلو چلو. زموږ د حکومت څخه دا مطالبه ده چې موږ ته یا بجلي را برابره کړي یا ګیس را برابر کړي. 4-5 کاله پراسته زه په دې ځای کې یم هېڅ شی هم موږ نه لرو. 12-14 کسان مزدوران را سره اخته دي. شیریني یا پلمیټ د ترخو چای سره خوړل کیږي چې په نړۍ کې زیات مینوال لري. په ځانګړې توګه پښتانه افغانان یې ډیر کاروي. د پلمیټو دغه فابریکه د چمن پر بایپاس سړک د حاجي صاحب مدرسې ته څیرې موقعیت لري. که چیرې یو هیواد یا ښار همداسې خپلې فابریکې ولري یو خو به یې تولیدات خپل وي او بل ترڅنګ به یې ګڼ ځوانان په کار ګمارل سوي وي. سمیع الله غفران، نني ویسل، چمن.